قیمتي سیز خلک پټ ساتي. قیمتي سیزو نه اسلام کې زنانه لپاره پرده او د عمران خان ته انتظار کولی شي، مریم نواز ته انتظار کولی شي، مفتی سردار ته انتظار نشي کولی. توجه توجه توجه. ويقيمون الصلاة. د دې مصداق ول په امت کې اب عمر فاروق دی. وای څوک د زر زر وایم اول بني پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل په نیت نعوذ بالله دی روانو مسلمان شي کلمې وي. توجه. صحابه منځ کو عمر صاحب تاسو کې دا څه کوي دی؟ وای دا منځ دی. عمر وای منځ څه ته وای؟ زما نبی پر منځ د الله تعالی حکم دی. عمر وای ټیک ده چې منځ د حضور چې منځ د الله تعالی حکم دی دا پټ ولي کو، دا منځ په خانه کعبه کې ولي نه کو. راغی د خانه کعبه په درشل چوکاټ کې اعلان وکړ یا اهل المکه یا اهل المشرکین تعالوا تعالوا تعالوا. که څوک خپل ښځې کونډول غواړي، خپل بچي یتیمان کول غواړي، ځان ټوکړې ټوکړې کول غواړي، عمر به علی الاعلان په خانه کعبه کې مونځ کوي. که څوک یې منې کوي را دې شي منې دې کړي. ویقیمون الصلاة. د دې مصداق اول وایي عمر صاحب دی. وایي څوک دی؟ اول بنې سهار جمع ته مخکې چې مصلی رسول اور مسجد نبوی مدینة المنوره چې جمع ته مخکې شه تکبیر عبدالرحمن ابن عوف تکبیر اقامت وکړه، قرات شروع شو. ابو لؤلؤ پیروزی داریدار خنجر ورسره دی. عمر صاحب یې په چاقو باندې په خنجر باندې او عمر صاحب لړکړاتے ہوئے را پریوته. عبدالرحمن را منډې کړې. خپل امام صاحب خپل پیر صاحب خپل مرشد یې خپل استاد یې را پورته کو. څنګه چې راوچتو عمر صاحب عبدالرحمن ته وایي عبدالرحمن ما پریدوا ما پریدوا. زه دومره قیمتي نه یم څومره چې مونځ قیمتي دی. پهله مونځ پوره که بیا به ګورو. پهله مونځ پوره که بیا به ګورو. ويقيمون الصلاة مصداق اول عمر دی او د متقینو دریم صفت دی. ومما رزقناهم ينفقون. چې د الله د مال نه خرج کوي، بے درې خرج کوي. په دې بے درې خرج کوي. د دې مصداق اول په امت کې عثماني غني دی. ټول وایي څوک دی؟ زر در وایي څوک دی؟ اولی باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی، حضور ما باندې قرضه د تعاون را سره وکړي. وی بیت المال ته لاړ شه. واپس راغی چې بیت المال کې څه نشته. زما نبي پر مې توجه ورشه د عثمان دروازه وډبوه. صحابي لاړ د عثمان دروازه ډبوله. غوږ کې خود د عثماني غني خپلې بیبي سره کور کې جګړه وه. دا جګړه هلته م وه دا دلته م وه. کتابونه لیکلي شکر رنجي شکر خوږ ته وایي، چینو ته وایي شکر رنج خوږ جګړه. نو صحابه او صحابیات خپل منځ کې ښځه خاوند جګړې کړي او موږ هم کوو. خو د هغې هغه ټیسټ میچ او زموږ دا خو سم فاینل میچونه یي 412 سپلې پورته یي. توجه. غوږ کېښود عثماني غني خپلې بیبي ته وایي توجه. وایي په دې ډیوه لاټین کې دا باتي ډېره اوچته ساتلې ده. ډیوه چې کې دا باتي ډېره اوچته تیل ډېر خرچ کېږي. نو ګوره بیبي داسې کوه چې دا ډیوه ښکته ساته په دې لاټین کې دا باتي ښکته ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي. داسې ده چې دا باتي ډېر اوچته تیل ډېر خرچ کېږي. ما ته پته نشته، ما صرف کتاب کتلی شته. داسې ده چې باتي ډېر اوچته تیل ډېر خرچ کېږي او چې دا باتي کمه تیل کم خرچ کېږي. صحابه زړه کوي چې داسې کس پسې رالېږلي چې کور کې ښځې سره په تیلو باندې جنګ دی. نو دوی به ما سره څه تعاون وکړي. دروازې وډبله. عثماني غني راووته. وایي څنګه راغلی؟ وایي نبي رالېږلي د تعاون ضرورت دی. عثماني غني فوراً کور ته دننه دا تپوس نه کوي چې څه غواړي. اشیای خورد و نوش غواړي، دینار غواړي، دراهم غواړي، سونه غواړي، چاندي غواړي، پیسې غواړي، اجناس غواړي، خوراک غواړي، وربشه غواړي، جوار غواړي، پنیر غواړي، کجوري غواړي. توجه. کور ته وردن نشه. د خمیانې د کپړې تیلې وه او د دې صحابي په لاس کې کېښوده. دا صحابي کلک مې راونیوه. عثماني غني ته مې چې څه دې راله راکړه؟ وایي ما ته یې وایي چې تاله مې 300 دیناره درکړه. ما پاکستان کې اوسه پورې د 4 ودونو منکر پیدا نه کړ. دی له دا مشران دا سپین ګیري م تیار دی که چېرته الله ورغمېده د دې منکر پیدا نه شه. بهرحال انقلاب په هر دور کې د بناتو د مدرسې ډېر لوی اهمیت دی. په معاشره کې د بناتو مدرسه د مستوراتو مدرسه ډیره ضروری ده. اور میرے نبی نے فرمایا من ابتلیا بشیء من البنات. کم کس چې الله په لوریانو کې مبتلا که د لور تربیت یې وکړ او دا یې رسخت کړه. دا د لور تربیت کوونکي زما نبي پر په جنت کې ما سره داسې یو ځای څنګه چې دا 2 ګوتې یو ځای د لسو زامن نه مفتیان جوړ که، غټ پیران جوړ که، غټ علما ته جوړ که. دا فضیلت نشته. د یوې لور په تربیت باندې دا فضیلت دی. د یوې لور په تربیت. اور اسلام کې زنانه دپاره پرده ده. اور توجه. ستاسو په لوندخوړ کې مکان آباد کې قیمتي سیز خلک پټ ساتي. قیمتي سیزو
نه اسلام کې زنانه لپاره پرده ذکر چې دا قیمتي ده قیمتي ده. سونه خلک په ډبي کې ږدي، سونې خپل ډبي، چاندې خپل ډبي، پیسې قیمتي ده خلک په بینک کې ږدي محفوظ ځای کې. ما ته ووایه تاسو په دې لوندخوړ کې مکان آباد کې بیلچې کودالي چېرته په صندوق کې ایښې ده؟ نه دا یورپ والا ته بیلچې او کودالۍ جوړې کړي ارده کې نیغې نیغې کوي. اسلام کې پرده ځکه ده چې اسلام کې زنانه قیمتي ده. وایي اسلام کې زنانه او شکر دی الحمدلله د بناتو د مستوراتو په دې محنت سره د پښتنو دا یو خبره الله تعالی ختمه کړه. پښتنو به وي زنان له یا کور دی او یا ګور دی، زنانه له یا کور دی او یا ګور دی. دا خبره ختمه شوه. نه، زنانه مدرسې ته تللی شي، قرآن زده کولی شي، حدیث زده کولی شي، شریعت او طریقت زده کولی شي، تقوا زده کولی شي، د اولاد د بچو تربیت کولی شي، عالمان حافظان قاریان معلمات پیدا کیږي. الله زنانو سره دا حضرت صاحب دی همشیری د وجې نه الله د بناتو مدرسه کې یو ډېر لوی انقلاب راوسته. زنانو ته الله قرآن نصیب که، حدیث ورته نصیب که، دعاګانې زده کړي، ادب زده که. او یادو ساتئ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله رحمة واس خپله ذکر که چې ما ته والدې دا وي چې څه کم 2 کاله وایي ما له خپلې مور پی راکړي دي، خو چې ما له کله مور پی راکول نه په اودس کې به یې پی راکول.